له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او پیرزوینې. یوسف هیواد دوست ما یو ځل بیا له یوې نوې خپرونې سره بیا هم ستاسو په چوپړ کې یم. خوشحاله یو چې له دغې کړکۍ نه په ګټې اخیستلو خپله رابطه له خپل تاریخ سره ساتو، له خپل هویت سره یې ساتو، له خپل وطن سره یې ساتو او د خپل هغو قدرمنو هیوادوالو سره چې هغوی د پیړیو او د کلونو په ترڅ کې خپل هیواد ته، خپلو خلکو ته او خپل جغرافیې ته د سر په بیه خدمت او کار کړی. خبره د هغې مرکې دومه برخه ده کوم چې څه موده مخکې موږ له همدغه موقعیت نه تاسو سره د یو ډېر منلي او ګران پیلوټ په باب خبرې درلودلې، جناب احد خان صدیقي یادوم. هغه څوک چې د افغانستان د وسلوال پوځ په تېره بیا د هوایي قواو او مدافع هوایي لپاره دوی ډېر زیات ویاړونه راوړي دي، افتخارات کسب کړي دي او د سر په بیه خدمت کړی. جناب صدیقي صاحب سره دا اوس له دوی سره یو دلته او ستاسو له پیرزوینې مننه کوم چې لومړۍ برخه د مرکې مو تاسو لیدلې وه او له ما نه مو هیله کړې وه چې صدیقي صاحب ته ستاسو سلامونه او احترام ورسوم. جناب صدیقي صاحب ستړي مه شئ. سلام علیکم. جوړې خیر صحت مو. ډېر خوشحاله یم چې بیا مو ګورم. شکر زنده یاست. ډېر زیات خوشحاله یم چې ګورم. څنګه یې عمومي صحت دې څنګه ده؟ عمومي صحت مې بالکل صحیح ده. ټیک ډېر ښه ډېر ښه. نو دا ټیک دې داسې وویلې چې د فوټبال هم یې یعنې یعنې تیاره الوزولی شي اوس هم. ډېر قدرمن دوستان، ستاسو هم ټولګیان او هم صنفیان، ستاسو ملګري او خپلوانو دوستان مونږ ته بس تاکید را باندې کړی چې د دوی سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ورسوو، ځکه چې دغه زموږ او ستاسو د مرکې لومړۍ برخه دوی لیدلې وه او ډېر زیات خوشحاله وو. دا ستا په خاطر له ما نه مننه کوي. زه دا ټولو ته چا چې زموږ دا مصاحبه لیدلی دی او خوښ شوی دی او د هغوی نه ډېر مننه کوم. او کور د هغوی کور وداني هغې چې نو دا بېلابېل کسان چې هم ستاسو خپلوان دي یا د کار ملګري ول یا پیلوټان ول چې دوی ټلیفونونه کړي دي هغه وخت او دوی هم یعنې تقریبا تاسو غوندې همداسې ځوان پاتې شوي. اوله خو دا راته ووایه صدیقي صاحب دا د ځوان پاتې کېدو دا دلیل غیر دا راز څه دی؟ دا راز ډېر مشکل دی چې ته به تشویشي دی؟ نه تشویش هم نه کوم. ما خو مخکې درته وویل که نه چې تشویش دی امراض مور ده او دا یو ضرب المثل هم په انګلیسي کې ده چې د sicknesses وړي د mother of sicknesses. تشویش د امراضو مور دی. تشویش د امراضو. نه خدا ډېر ښه یاست او ټول عمر درته غواړم، سلامتي درته غواړم. ښه جناب صدیقي صاحب محترم، مونږ او تاسو په تېره مرکه کې تر هندوستانه د ځان سره بوتلم. هندوستان ته د بوتلم چې هلته د تحصیل را پیل کړ او بیا خبره زمونږ پاتې شوله. نو وخت ستاسو نو زمونږ هم د پروګرام وخت لږ و، نو راغلو د دویم برخې ته. نو اوس به وګورو چې په دا هندوستان کې په لکنهور کې یو که ډیلي کې یو که په پونه کې. اوس به راته صدیقي صاحب د دې کیسه وکړي. زه خو د 1454 کال کې چې داود خان رئیس جمهور و د هغه په وخت کې چې 1955 کال کېده زه د دولت د خوا نه انتخاب شوم چې زه باید لاړ شم هندوستان ته لاړ شم او تحصیلات عالی. نو تاسو خو په امریکا کې تحصیل کړی و؟ نه دا مو غوښتل چې تکمیل کړئ؟ دا خو قماندانیت و، خو د قماندانیت او مساعي مشترک په مابین د ټولو قواو کې
و چې دا هغه زه وکړم نو بیا زه انتخاب شوم بیا یوازې سپیشل زه انتخاب کړم یوازې زه وم نور افغانان نه وو نه هېڅوک نه وو یوازې زه وم چې لاړم هندوستان ته لاړم او دا ځمکنۍ زده کړې مې په هغه کې وکړم سکندرآباد کې مې وکړم سکندرآباد هغه کې او هوایي زده کړې چې څنګه سوق و اداره کې څنګه مسایي مشترک کوو څنګه د ځمکنۍ قوه زمیني هوایي څنګه کوي هغه مې په پونه کې وکړم پونه او اگر چې موږ خو د بحري قوا نه درلوده خو چون زموږ همصنفیان ټول هغوی هم هندیانو که نه ټول پیلوټان هغوی موږ سره یو ځای درس ویله د بحري هم ما وویل هلته په هغه کې په بمبئی کې بمبئی ته لاړو هلته یو د بحري یو بیس و هغه د سهاري به تلو دا کشتیګانې بیړیګانې کې د دوی دفترونه به م لیده د دوی لکه قومندانان به و هغه به تیارې به د همدغه ځای نه پروازونه کول نو په هغه کې بیا چې راغلم د خپل وطن ته چې راغلم نو دلته دا باید داسې هغه سوق و اداره وکړي چې وظایف ورکول کېږي چې یعنې دا عمومي قومندان یم چې آیا دا وظیفه زه چاته ورکوم بحري ته ورکوم زمیني ته ورکوم هوایي ته ورکوم چاته ورکوم دا نو لوی قومندان سوق و اداره و چې عمومي قومندان د هغه چې هغه سوق و اداره هلته تاسو نو یوازې د افغانستان نه تاسو وئ د نورو هېوادو څوک بولي نه د نورو د مالیزیا مو د هغه مو د هغه د عراق مو د عراق مو نورو دا تحصیل دوره مو څونه وه دا تحصیل دوره تقریبا یو کال و بیا نو اخوانه په کوم لقب تاسو راغلی د ډیپلوم چې واخیسته د قومندانیت د قومندانیت دغه او دا مسایي مشترک دا اگر چې دا خو دلته افغانستان کې موږ دغه ویلی و دا په نامه د کورس بي دلته یادېده چې دا ویلی و چې هوایي دلته موږ هوایي و مدافع هوایي ویلی و بیا هلته پکې اضافه شو چې بحري هم شو دغه وخت کې چې تاسو هندوستان ته تحصیل ته لاړئ افغانستان کې په یاد دي دفاع وزیر څوک و لوی درستیز څوک و او هغه کسان چې تاسو یې ولیږلې هغه څوک و زه چې لاړم رئیس جمهور داود خان و او لوی درستیز صاحب هغه کریم مستغني و هغه سره ملاقات وکړو چې هغه واقعا مسلکي شخصیت و ډېر ښه لوی درستیز او رسولي فکر کوم هغه بیا وروسته وزیر شو هغه وزیر دفاع دا خو لوی درستیز و که نه دا لوی درستیز و همدغه زمان کې هغه وزیر دفاع یعنی تاسو د خپلې پوهې پر مبنا تللي یاست چې یو نفر انتخاب شوی دی خو تاسو حتما هغه پخوانی تجربه مو او تحصیلات مو چې امریکې کې کړي ول او افغانستان کې تحصیل کړی په دې حساب تاسو ولیږلی څونه پاکي او صداقت و هغه وخت کې انتخاب دی یو کادر د تحصیل لپاره فکر وکړئ څومره کني تاسو د ننګرهار د سرخوت نه راغلي وای هلته خو به ډېر نور دربار ته نږدې خلک ورګور هغوی نه دي لیږلي تاسو یې ولیږل همداسې نه ده نو یعنې زه خپله به حیران پاتې کېږم چې دا دونه وخت تېر شو ما ته چا نه هېڅ جزا راکړه نه بندي کړم نه خلکو مړ شول ولې بندي شو ډېر خلک نه ډېر خلک هغه کېده په یو چټي په بانه باندې هغه کېده نو زه ډېر دغسې خو په دا حزبي بازیو کې ډېر کسانو خپل ژوند له لاسه ډېر ورکړ ډېر یعنې ډېر مهم شخصیتونه د هېواد له بده مرغه په ګونګي سیاسي لکه موسی شفیق ډېر داسې نه یوازې موسی شفیق تر دا نه ډېر شخصیتونه د افغانستان له منځه لاړل خو خیر خدای دې هغوی وبخي او خدای تعالی دې په افغانستان هغه حالتونه بیا نه راولي
نو هلته چې تاسو ډیپلوم واخیسته او راغللی افغانستان ته بېرته افغانستان ته راغلو بیا دلته مو څنګه چیرې کار راپیل کړ دلته خو کار چې یعنې قابل د خندا دی چې زه ورکړم مدیریت تشکیلات قوای هوایي مدافع هوایي ته ورکړم تشکیلات دا خو ستاسو کار نه و دا خو خلکو راته ویله چې تا دونه تحصیلات وکړل ته هغه وکړه او اوس د تشکیلاتو ته خو خلاصه وکړه خو ما ورخو شهادتنامه و هغه و مکتوب او دوی سره شته نو باید دوی تصمیم ونیسي که نه وایي نه چې ته چې ونه وایې چې ما ویل ښه دلته خپله سړی غواړي چې چوکۍ مقام واخلي وایي هو خو زه لاړم قمندان مدافع ته لاړم قمندان موسی خان و موسی خان ته لاړم ما ویل قمندان صاحب ما اینه د تحصیل کردم د قوای هوایی رم خواندیم بحری رم خواندیم زمینی رم خواندیم و د دیجم کورس بی رم خواندیم تماما رادار خواندیم توپچی دافع هوا را خواندیم راکتای دافع هوا پچورا و دوینا و اینا را همه یاد داریم ما تماما چیزا دیگه ما را د تشکیلات دادیم صاحب مدیر پیژندی وغوښتم مدیر پیژند چې راغی نو مدیر پیژندم نو زما باجه دی نو څه نومېده لال پاچا خان نومېدم هغه ویل چې زه هم د باجه به دې هلته راوستی نه هغه هېڅ خبر هم نه نو هغه ته ویل چې برزی جای پیدا کړو ای ویل که ما در اپراسیون مدافع هوایی بودم از اونجا که آمدیم مدیر پیژند شدیم جای ما خالی است ما ویل چې اونجا خو ما نمیکنم نمیرم در اپراسیون مدافع هوایی در جای ازی نمیرم که چرا نمیری گفت گفتم از خاطر که اونجا ډګرمن هستن او ما جګړن هستم ما امیر از واشم ما ایره اونا عقده میگیرن این صداقت یک انسان صادق اونا عقده میگیرن چطور برای اداره موقف خود تعیین اونا عقده میگیرن چی نمیکنن باز گفت خیر این امیرت پلان مدافع هوایی ما ویل خب برو هم صنفی مست خیر است ما سازش خواه کردیم خواه گرفتیم رفتیم پیش قماندان گفتیم قبول دارم مرا مقرر کرد و چند روز بعد که رفتم باز که شدم مدیر تعلیم و تربیه دیگه خوارزاده سید حسن خان لوی درستیز بود یک وقت چیز بود و بازی چی نام داشت؟ عنایت الله خان نام داشت و قد بلند بود و چی شد باز چی شد گفت که مرا اوجه مقرر کرد با صفت عامر اپراسیون عامر کشف د مدافع هوایی قوای هوایی مدافع هوایی دا خو یو دفتري کارونه هغه هلته وټاکلم هلته چې وټاکل بیا ما هغه د دې نوې وظیفې بیا امیرینو د ځینې نږدې کسان د په یاد دي څه نومېدل نو هلته هغه امیرین یو هغه د یعقوب خان نومېده دی هغه همدا مدافع هوایی ویلی و په هغه کې زمونږ د سرخرود یعقوب خان و فیض محمد خان و هغه نو خیر پار صورت بیا به نور به مو په یاد شي غلام جان خان هم ډېره نو د دوی دلته بیا چې کار دې راپیل کړ څه موده هلته وي او څه دې کول خو دا کشفیات د تیارې د دښمن د تیارې څنګه کشف چې څو تیارې لري کوم میدانونه لري د هغه لري کشف هوایي مدافع هوایي چې دښمن قوات معلوم کړي چې څونه نو دا تجهیزات او دا وسایل یعنې خول تاسو کولی شو چې دا کشف چارې په ښه توګه ترسره کړو راپورونه چې موږ ته راتله د هغوی تیارې عکسونه خلکو اخیسته د دوی تیارې هغه کول دا شیان ډېر هلته نو بیا څونه موده هلته یو کال 2 کاله وم
ما تقاضا د دې وکړه چې اوس خیر چې د دې شعبې ته دې ورکړم زه خو هلته چې لاړم خو پرواز مې پاتې شو هند ته چې لاړم که نه پرواز مې پاتې شو ما ته دلته خیر د هغه کې ترانسپورټي تیارو کې ما ته پرواز راکوي بیا امر د پرواز یې راکړه چې ترانسپورټي تیارو کې پرواز وکړم خو هلته بنده شو نه پوهېږم چې دا څه شی و یعنې دا کسان چې هلته تاسو سره چا کار کوو یعنې تاسو د ترانسپورټي هغه ته یې ورکړل غونډ ته هلته یې ورکړم نو هلته بیا په پرواز نه راکول نو پس د هغه نه بیا انقلاب شو انقلاب ثور شو یعنې دا هغه وخت چې د سردار محمد داود خان داود خان دا انقلاب او بیا چې دا انقلاب ثور وشو په دې وخت کې نو بیا تاسو څه تغییر راغی په کار کې زه چې انقلاب ثور چې شو نو همغه پنجشنبې په ورځ و او زه په همغه میدان کې و موټرونه حرکت وکړه چې کورو ته ورسوي ته په انقلابیانو کې وې نه زه نه وم خو زه ګرځېدم نه وم خبر هم نه وې ګرځېدم مېس ته رایسته چې څه خبره ده څه خبره هېڅ چا څه نه ویلم نو بیا پس د هغه نه چې راتلم چې دا ګورم چې دا جنرالان قمندانان دي هغه ښکته کېږي اول یې خوجرواش بمبارد کړه دلته بمبار شروع شو مونږ یو ځای بل ځای ځانونه پټول چې ګرځېدلو چې بمبار دلته شو پس د هغه نه چې هلته ولیده چې قادر خان مصروف دی نعیم پیلوټ دی د هلیکوپټر هغه جوړوي هلیکوپټر جوړوي چې دا لاړ شي بګرام ته لاړ شي چې هغوی ته وایي چې تاسو باید دلته هغه ونه کوئ دلته بمبارد ونه کوي هر بمبارد وکړي بیا هماغسې شو چې هغوی پرواز وکړو نو دلته اکثره ویل کېږي چې په دې د ثور په اومه دغه انقلاب یا د نظامي پاڅون چې شوی و په دې کې روسي تیارې وې و هلته راغلل تاسو واقعا بېل غرضه یې که ووایي داسې یو شی تاسو نه روسي نه ټول افغانانو بیچارهګان ځانونه یعنې روسي الوتکې خو نه دي راغلي د شوروي نه موږ خپله روسي تیارې درلوده خو د روسي داسې نه و چې هغوی راشي پرواز وکړي دا کار یعنې دوی پکې نه دخیل نه و نو یعنې متن د دې انقلاب کې هم که نه بیا دغه ده چې مازدیګر شو خلاصې کوم چې مازدیګر شو چې دغه ده چې قادر خانو داود تړون راغی هغه امیر د هوایي قوه مترولوژ هوا شناسي او هر کله به مې ورته ویل چې ته غټ سړی کېږي دا به وچلی دی هغه دی ورسره مې ټوکې کوله نو دا زموږ سره شعبه کې هلته نږدې و هغه کې بس بیا ټول ووایي چې تاسو بازار ته نه شئ تللی ښار ته نه شئ تللی نن شپه موږ سره تېر کړئ همدلته خوجرواش کې پاتې شي دا ټول یعنې اجازه یې ورنه کړه چې ټول کورو ته لاړ شي هملته پاتې شو بیا دا تومخانه کې ټول کړو سره ټول کړو بیا دوی نفر هر یو ایستل تاسو ته خو وظایف درنه نه ودرې دلته چې ټول یې کړو بیا نفر راغله انتخاب یې کړو چې ته پاڅېږه ورا زین پاسولم مولانا چې یا مړ کړي یا مرسته کوي یا به مې تقدیري لکه چې د داود خان په وخت کې دوه ردې ورکړي یا مې دوه ردې مې وکړي یا به بېرته ردې درنه اخلو چې هغه شو موږ ته وظیفه یې راکړه چې کالاشینکوف هم راکړه بالاپوش هم راکړه باران هم ورېده هلته موظف کړو چې پیرهداري وکړو سهار هم ډوډۍ نه دی خوړه پنجشنبه ډوډۍ هم غرمه نه درلوده نو باران هم ورېده وخت 10 بجې چې شو موږ ته بیا یو بالاپوش یې راوړ چې یخه ونشي یو بالاپوش هم راوړل لږ د سیلو ډوډۍ هم راوړه موږ ته یې راوړه هغه هم د هغه سره وخوړه د باران اوبو سره
اوبه نه وو که نه جنګ هر طرف نه مرمۍ هم راتلو هغه هم راتلو راکټونه هم راتلو هغه هم راتله نو تر سهاره پورې له خپله تاسو خوجرواش کې وئ خوجرواش خوجرواش نه خو پروازونه نه دي شوي نه 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 بګرام خو چې قادر خان چې لاړه هلته هغه ته بګرام ته لاړه او د دېدادي د بلخ نه خو هم نه ول نه نه د شینډان نه 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 تنه د بګرام نه بګرام نه لاس کوم چې همدغه د هوایي قواو ځینې مسؤلین او هغه څوک چې د دغه حرکت نه انقلابي حرکت نه خبر ول هغه جملې نه د قادر خان و چې مشري کوله او یو تعداد به نور هم ورسره بیا تاسو د دې تحول سره آرام بالاخره اوضاع آرامه شوله او تاسو نو بیا چیرې توظیف شول او خو پاتې شوم بیا ما ته تقاضا وکړه د پرواز ما وایي چې موږ پرواز هغه رژیم کې هغه کړی چې دا قمندان هوایي ته لاړه چې دا ویاله دا راته ولېږئ نظر محمد خان قمندان هوایي زه وغوښتلم چې ته راشه وایي زه هلته کېنه امر پلان قوای هوایي هغې وایي یو وخت کې ته یې مقرر کړی وې چا درته موافقه نه کوو چا درته څه نه کولی یعنې دغسې هغه اوس خاص تاسو هغه حق ادا زه یې مقرر کړم په صفت د امیر پلان قوای هوایي مدافع هوایي قمندان هوایي و مدیر تعلیم تربیه و امیر پلان و درېیم نفر په قوای هوایي کې زه مقرر شوم قمندان نظر محمد خان بیا چې هغه وزیر دفاع شو او چې د شینډان د ښه ډېره لوله تاسو ډېره بیخي داسې انقلابي مرحلې هم تېرې کړې دي زیاتې په هر صورت نو هغې نه وروسته بیا ستاسو د دې وظیفې نه وروسته بیا چیرې تبدیل شولی بیا خو دلته وم چې بیا قمندان هوایي چې هغه شو میر غوث الدین شو میر غوث الدین زما همصنفي و بس د هغه نه چې زه یې مقرر کړم مدیر اپراسیون دی هغه یې مقرر کړم لکه د غونډ د 373 څه وظیفه یې وه د 373 د غونډ اپراسیونو یعنې حرکاتو چې هغه کې تیارې و د هغه پس د هغه نه بل کال ته په صفت د هغه مقرر کړم رئیس ارکان د کنډک یې مقرر کړم یو پایه هغه کړم رئیس ارکان د کنډک د درېیم کال چې شو بیا هغه کړ وایي تو ځه په حیث د قمندان د خوست په هغه کې پکتیا کې لاړ شه ما ورته هلته خو زه نه شم تللی د فامیل مې دلته یوازې دی ټول ماشومان دي هغه دي خو دې سره مې لږ هغه مې وکړ پکتیا ته لاړئ نه بیا نو چیرې پاتې شوئ بیا همدلته چې پاتې شوم همدلته پاتې شوم بیا په حیث د هغه زه مقرر کړم هلته ریاست تعلیم و تربیه کې ریاست تربیه کې دلته خو بیا تاسو د یو موده تاسو استاد هم ویه یعنی درس مو ورکوه همداسې ده که نه دلته خو درس نه یوه موده زه پوښتنه کوم تاسو درس هم ورکوه ځینو پیلوټانو درس خو پیلوټانو ته خو چې رئیس ارکان دی د تعلیم و تربیه شکنې خو درس ورکوې که نه د خپل پیلوټانو ته درس ورکوه په دې توګه او په دې توګه او هغوی ته خو چې درسونه درس هم ورکول بیا ریاست تعلیم تربیه کې چې مدیر هوایي و مدافع هوایي هلته هغه وخت کې اول چې هغه بیا یو ځلې اشرف شور شو پس د اشرف شور نه بیا هغه شو جمال الدین خان اول جمال الدین خان عمر جمال الدین خان عمر رئیس تعلیم تربیه هغه رئیس څو دغه بیا هغه لرې شو بیا هغه شو پس د هغه نه د هغه راغی آصف شور راغی آصف شور چې و قمندان دی رئیس ارکان دی هغه نو هلته هم ډېر اتباع هملته مې ډګروال هم شوم د چوکۍ ډګرمني هغه شو نو ډېر هغه کول
یعنی یو ورځ یعنې داسې یو قصه وه هغه وکړم چې مشاور وغوښتلم نو د رئیس صاحب هغه مو دا څه ورته وایي رئیس تعلیم و تربیه او دا مو هغه نو هغه رانه پوښتنه وکړه مشاور چې ورېز هغه وایي پیلوټان دې څه کوي بګرام کې څه کوي قندار کې څه کوي هغه کې څه کوي ما ټول خپل غلګي اخلي ځکه چې ډېر وظایف ډېر دي هر چېرته چې هره ورځ دوی پاتې کېږي د غلګي نه کم وختانان چې خپل فامیل ته رسي او باور چې یو بل پوښتنه زه د هغه کوم چې دوی پرواز کوي یعنې دا سروایول کیټس نه لري حاصل فشور یو ځل پړق وخوندل ته انګلیسي ورسره وایې یعنې چې پیلوټ باید پرواز چې کوي باید دا شیان ځان سره ولري هلته چې رنګ یي ګوګر دي چاقو یي تمانچه یي تمانچه چې په بحر کې په جنګل کې ولېږي باید څنګه ځان سره دفاع وکړي چاقو کومه ځای چې هغه کې ګوګر چې شی ځان ته پخوي هغه کې چې هغه ډېر اعلی نو بیا د دوی په وروستۍ وظیفه مو چیرې وه اما آخرین وظیفه مې همالته ریاست تعلیم و تربیه ډګروالي چې واخیستله همالته تقاعد دا بیا نو څنګه تاسو تقاعد شولی یې کار هم پرېښود که نه وطن هم پرېښود نه تقاعد ما وغوښته تقاضا مې وکړه خدمت مې پوره شو 25 کاله بالفعل مې خدمت وکړه چې 25 کاله خدمت کول یعنی کولی شو چې خپله تقاضا وکړي چې واخلي یعنی ما تقاضا وکړه د دې ځای نه چې تقاضا مې وکړه تقاعد مې وکړه راستن لاړم کابل ټایمز ته لاړم او د دې ځای نه چې تقاعد شوم هلته لاړم هلته مصطفی د اجیر درجه یک هلته مقرر شم کابل ټایمز کې کوم برخه کې کار کوو دا هغه ترجمې برخه وه ترجمه و د کورکشن دا تصحیح هم تصحیح کول او هم ترجمه کول فکر کوم هغه وخت کې علي ګل پیوند والته علي ګل پیوند هلته رئیس و رئیس و علي ګل پیوند ما په یاد دي علي ګل پیوند د جرمني کې و 2 کاله مخکې 3 کاله مخکې مړ شو فکر کوم تاسو یو تصویر که لرئ د هغه وخت هغه به موږ وبښیو که نه ډېر اعلی نو یو وخت زما په یاد دي تاسو په راډیو افغانستان کې هم د انګلیسي برخه کې تاسو کار کوو یعنې هلته راتلی راډیو افغانستان ما دلته چې د کابل ټایمز کې و بیا لاړم راډیو افغانستان ته لاړم هلته د انګلیسي ډپارټمنټ انګلیسي ډپارټمنټ ته لاړم ما ورته زه غواړم چې نطاق د انګلیسي شو هغه وویل چې موږ خو درنه امتحان اخلو ما ویل زه اماده یم چې امتحان درته درکړو بیا هغه رانه پوښتنه وکړه امتحان کې چې ستا لهجه د امریکایانو ته ده که هندیانو ته ما ورته وویل چې تاسو په امریکا کې تحصیل ما خو په انګلیسي مې ورته وویل ما first I educated in the United States of America and second time I have been in India. You can evaluate me. My accent is like American people or like Indian people. دا مې ورته هلته څومره موده بیا تاسو همکاري درلوده راډیو افغانستان سره تر څو چې هغه شو مجاهدین چې راغله یعنې ډاکټر نجیب الله د حکومت تر ختمه هلته یوازې خبرونه تاسو لوستل نطاق د انګلیسي 10 دقیقې په ورځ کې ما هلته هغه کول په ساعت هغه کې دقیقه باندې شل روپۍ راکول 10 دقیقو کې به څه پیسې درکول 200 روپۍ کېده که نه ورځ کې 200 روپۍ چې هر دفعه د موټر کرایه درکول میاشت کې 6,000 روپۍ کېده زما په یاد ډېر زما په یاد دي چې تاسو به راتللی دا نور همکاران بیا هلته سید یعقوب وثیق راغی بیا یو موده رئیس د هغې برخې و هغه وثیق صاحب چې بیا د ټول راډیو تلویزیون عمومي رئیس و
ما هغه تاسو چې راتلئ هغه دوره مې ډېره ښه په یادېږي ښه ډېر خوشحاله شو ولا چې تاسو خو ګوره په څو اړخیزو کارونو اخته یاستئ تاسو هم فرهنګي کار مو کړی هم ژورنالیستیک کار مو کړی او هم د وسلوال پوځ په تعلیم تربیه کې تاسو برخه اخیستې ده د دې ترڅنګ هغه د پیاوړی نظامي پیلوټ وایه او په دا پیلوټۍ کې ما غوښتل بل ځل هم تاسو نه پوښتنه وکړم کله داسې جوړوي پرواز مو کړی مثلا 4 طیارې څنګ په څنګ رواني او یو د بل نه عکس هم واخلئ داسې شوی دی چې هغه رښتیا رښتیا عکس مې اخیستی دی څو طیارې وې 4 طیارې وې څنګ په څنګ یو ته مې وویله چې زما عکس لطفا نو هغه چې عکس واخلي خو یوه طیاره په بل لګېږي که بس دقیق خلک وله ټوکه مې وکړه ډېره ده هغه دا کومې طیارې وې د امریکا دا میګ ابدا و میګ 11 د شوروي طیارې چې راغلو همدغه میګ 15 و میګ ابدا و میګ 15 چې و د 2 نفري طیارې و چې معلم سره پرواز کول چې تر څو چې بلد شو بیا پس د هغه نه میګ ابدا د نورو طیارو کې خو تاسو پیلوټي نه ده که لکه هلیکوپټر و لکه د انسیودو دا ترانسپورتي طیارې چې وې راسن هلته امریکا ته چې لاړم جت کې پرواز کړی او دلته چې راغلم جت طیارو کې یعنې په 15 ټیپ طیارو کې چې ما پرواز کړی دا تاسو به چې د کابل ښار کې داسې پیکه کوله داسې لنډه دا د جشن په ورځ په دې کې به بیا موږ د کابل ښاریان به ډېر وېرېدل د پیکه دې کله دې کړې ده یو قصه درته وکړم چې یو سهار هغه چې زما په طیاره کې 200 مرمۍ وو 200 مرمۍ وو راغلم په هغه مې پرواز وکړه په هغه کې پرواز وکړه چې لاړم چې هلته قومندان ټول شو ټول نفر راټول کړه هغه چې څوک چې دلته لاړ چې پرواز یې وکړه ما ځان غلی ونیول چې اوس هغه جزا راکړي هغه کې چې څوک بیا قومندان وویل چې تاسو هلته مونږ خو ډېر د وخته پرواز کوو خاندان چیز خوشایی اصحاب بیدار میشن اونا چیز میشن نه واقعا جت طیارو کله به چې ټیټې وي او پیکه به یې وکړه مخصوصا د جشن په ورځ دا واقعا یو ډېر هیبتناکه غږ یې درلود هغه بس کله داسې غږ هم کېده زما ښه په یاد دي لکه چې یو بم وچوي هماغه اصلا طیارې غږ و یو څه داسې یو هغه ده چې یو هغه د په نامه د افټر برنر یادول چې هغه سوچ د وهل که نه دا شاته چې اور غوندې بلېږي هغه کېږي سرعت زیاتوي سرعت د طیارې زیاتوي یعنې ته چې غواړې چې جنګ هوایي چې کوي که نه هغه بیا وایي چې هټ اینډ رن وهي او تختې که نه تاسو په دغه عمومي جګړو کې چې وشوې افغانستان کې کوم یو کې خو پروازونه نه درلودل لکه د جلال آباد جګړه کې یا مثلا په خوست کې د سټو کنډاو عملیات چې ول زما ښه په یادېږي ځکه موږ به بیا په د قطارونو کې تلو یا تاسو د ترانسپورتي طیارو کې به تلو د دې راپورتاژونو د جوړولو لپاره په دې الوتنو کې خو تاسو نه وئ نه زیاتره موږ بس چې تلو درته څوک ادارت کې موږ تلو چې دغه تلو یعنې بیا تللی یم فیض آباد ته تللی یم جمع بدخشان ته تللی یم جلال آباد ته تللی یم علیشنګ والینګار ته تللی یم هرات ته تللی یم د هرات جنګ چې و ښه نو جناب صدیقي صاحب بیا خو نو دا مجاهدین راغلل او هغه دوره راغلل او کابل کې ډېر جګړې وشولې نږدې 80 زره کسان مړه شول ډېر زیات جنایتونه هم وشول هغه وخت کې که سړی ښه فکر وکړي نو تاسو همالته پاتې شولی وظایفو ته مو ادامه ورکړه که نه مهاجر شوئ که څنګه راغلو یو څو موده پاکستان ته راغلو پاکستان کې یو کال هم تقریبا تېر کړه هلته ډېر وضع خراب شو هر ځای کې چې به مقرر شو یو مکتب کې مقرر شو چې د 7 بجو نه درس ورکول تر 9 بجې پورې بس
افغانان ته درس ورکول افغانان ته درس ورکولو انګلیسي درس ورکول ورته دغه یو کال هلته وي یو کال هلته و بیا بیرته وطن ته راغلی بیا بیرته وطن ته راغلو وطن ته چې راغلی وطن ته چې بیرته کار او بیرته هغه چې دلته راغلو هغه ته شو هغه کې مقرر شو ام ډي ام کې دا کومه اداره ده ډاکټران جهاني ها ډاکټران بې سرحد ښه ډېره دې کې دا ډاکټري هم کړې او امتحان هم ورکړ تقریبا د 2 کاله هملته هغه کې ډېره هلته عمدتاً وظیفه هم څه وه تاسو وظیفه زه ترجمان وم لږ فرانسوي مې پوهېدم که نه زه دا د اول اووم صنف نه تر 12مه پورې مونږ عربي ښوونځی کې فرانسوي ویلی دا د زرخان په وخت کې که داود خان زرخان په وخت کې فرانسوي ویلی بیا چې امریکا ته لاړو بیا هلته انګلیسي شو که نه او انګلیسي فرانسوي بیا هلته چې دا امتحان هم ورکړل لږ لږ فرانسوي و هغه بیا زه یې ونیولې په صفت د لوجستیک کار کول او هغه مې کار کول ترجماني مې کول هغه مې کول بیا له هغې نه وروسته بیا چیرې لاړ بیا د هغې نه وروسته چې هغه شو بیرته راغلم هغه ته پاکستان ته بیا راغلم پاکستان نو هلته د کار بیا پیدا کړ هلته چې راغلم بیا دویم ځل لاړم هغه ته پاکي ته رئیس هغه ته لاړم ما شهادت نامې مې ټول ورک شو که نه خو قصه مې وکړه او بکس هغه ورک شو او دا حاجي فضل کریم رئیس هغه مؤسسې عمر و هغه ما ورسره خبرې وکړه بس ما ویل چې زه خو شهادت نامه نه لرم وایي I don't need your certificate you can buy it from the board you are overqualified person مقرر کړم هلته څو موده وویه 4 کاله د 1900 شپږ 90 نه تر 2000 نو دلته مو درس ورکوو تاسو که نه ساحې ته هم تللی ساحې ته تلو زابل ته تلو تیزین ته تلو پغمان ته شنګوالیګار ته کامې ته لاړو ټول افغانستان کې له هوا لیدلی و دا د ځمکې ولید نو هغې نه بیا وروسته چیرې به همدا 4 کاله څه شو بعد تقاوت مې وکړه 2000 کال شو زوی مې ولېږل هغه ته تاسو نو د 3-4 تقاعدي سندونه لرئ ولا بیا نو ډنمارک ته څنګه راغلی کله راغلی ډنمارک ته خو زما کله ډېر ناجوړه و ډېر هغه و دا زما زوی خو راغلی و مخکې د خپل د کاکا لور سره واده کړی و دا ډاکټر و هغه درس ویل ویې غوښته بس بیا زموږ زوی موږ یې دعوت کړو زه او مور یې دعوت کړو بیا دلته راغلو چې راغلو 2 میاشتې موږ ته ویزه راکړې 2 میاشتې ویزه راکړې تاسو او ستاسو خدای بخښلې مهربانه خو وفات شوی خدای مو 2 میاشتې تېر شو 2 میاشتې چې تېر شو بیا ځان هم تسلیم کړه او بس نو بیا دلته ومنل شولې بیرته خو په کار دلته خو نه یې ګمارل شوی په دې هوایي قواو کې یا بل چیرې د دوی نه خو زه خو سن مې زیات و که نه حتی ما تقاضا د دې وکړه چې زه د ډرایور لایسنس اخلم وایي نه تاسو ته دې سن کې موږ اجازه نه ورکوو ما ډېر زاړه وایي هغوی پخوا مخکې اخیستي څنګه د عمومي ژوند هم دلته ډنمارک یعنې راضي یاستئ درته رسیږي دغه ستاسو ښاروالي و ستاسو د شاوخوا مثلا په روغتیایي چارو کې په نورو یعنی مشکلات خو خاص نه لري نه مشکلات نه لرو راځي دا صفایي کوي موږ ته صفایي کوي بسترې تبدیلي بیچارهګانو دا پاککاري کوي هفته کې 2 ځلې دا ترش و دا شیانو ګند دا شیانه موږ او تاسو خو هغه پخوا د اعلیحضرت محمد زرخان د وخت خلک یو که نه نو خفه شوی به یې هغه وختونو پسې هغه یارانو همصنفیانو ملګرو پسې خود یادي دلته نشته ستاسو څوک نه
د ابسوفیان او ملګري مرسته دی هغه دا لري دي شته هغه صمیمیت او هغه او بل دلته په کال کې یو واره د پیلوټان راټولیږي په فکر کوم جرمني و دي زو کې هر کال یو غونډه تاسو خو کله نه یاستئ ورغلي نه 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 زه به دې ورولم او صحیح دی بل واره چې غونډه کېدله قدرمنو پیلوټانو ما او صدیقي صاحب به خبره وایي چې امالته درشو او کلی دا د پیلوټانو دا ځل غونډه به په ډنمارک کې نیسو ډېر خوشحاله شولو صاحب نو ډېر خوشحاله شولو صاحب ډېر عمر درته غواړم سلامتي درته غواړم او خوشحاله وي چې دواړه ډنمارک کې یو او دا د زموږ راډیو تلویزیون په دې ویاړې د تل لپاره چې تاسو سره ملاقات وکړو تاسو سره کتنه وکړله زموږ خبرې نه دي ختمې بیا راځو او بیا به انشاءالله ستاسو له تجاربونه او ستاسو له خاطراتونه د قدرمن دوستان ته یو ډالۍ تحفه به لرو هر وخت چې راشئ ستاسو خپل کور دی او خدای دې زموږ یو ارامي او قراري د خاوره کې زموږ وطن ته راوړي او خدای دې چې هغه څوک چې د وطن په ضد دي د وطن په هغه باندې خیانت کوي هغه کوي هغوی د خدای اصلاح کوي فکر نه کوم د جګړو له لارې دا وطن جوړ شي دا جنګ و جګړې هم ډېرې وکړې خپل منځ کې جوړ څنګه اتحاد نه اتحاد اتفاق ټول څوک چې افغانستان کې دي ټول افغانان دي یو موټی شي یو هغه شي دا وسلې کوي شو سلا تقسیموو یعنی په دې معنا چې انسان وژنو هغې نه ولې خبرې نه تقسیموو خبرو همداسې نه ډېره زیاته مننه صاحب خوشحاله او نیکمرغه اوسئ او تاسو ته بیخي یو سلو څو کاله چې تاسو یې غواړئ خو زه درته یو سلو 11 کاله غواړم دا یو ډېر عمر درکړي د سلګونو کاله مهربانه ډېره زیاته مننه وسب 98 کاله نه اتیا کاله نهم اتیا کال د جون کې نه اتیا پوره کېږي نو زه خو بیا یو بل واده یې نه اتیا کلنه یم دلته خو په ډنمارک کې په نوي کلنۍ کې ودونه کوي په هر صورت قدرمن دوستانو ګرانو لیدونکو خویندو ورونو او د وسلوال پوځ په تیره بیا د هوایي قواو قهرمانو پیلوټانو او کارکوونکو دا وه زموږ له صدیقي صاحب سره د مرکې دومه برخه هیله ده تاسو ته په زړه پورې واقع شوي خوشحاله یو چې بیا هم د یوې خپرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره وو ستاسو نیوکې ستاسو وړاندیزونه او ستاسو لارښوونې زموږ خپرونې لا بشپړې کوي کور مو ودان نیکې هیلې او پیرزوین